چې په دې میاشت کې روژه ماته ورکول دا ډېر عظیم عبادت دی. نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چا چې چاله روژه ماته ورکه نو دله به الله دومره اجر ورکړي څومره اجر چې د روژې والا ته حاصل شوی دی. سره د دې نه چې د روژهدار د اجر نه به الله ثواب نه کموي. څومره اجر چې د روژې والا روژهدار دی تقومره ثواب الله هغه چاله ورکوي چا چې چاله روژه ماته واغست. او یو اوږد حدیث دی چې په هغې کې داسې الفاظ نقل دي مشکات را نقل کړی دی چې من فطر صائما چا چې روژهدار له افطاري ورکړه خجورې ډوډۍ وړو غوړي دال لوبیا څه دی وله واغستل نو کان مغفرة لذنوبه یو فایده دا ده ټول ګناهونه به د الله معاف کړي. دویم ومغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار دویمه دا ده چې الله به د ده سټ د اور نه خلاص کړي. او دریمه دا ده چې دومره اجر او ثواب به الله دله ورکړي څومره اجر چې د روژهدار شوی د روژې د هغه عمر ثواب. صحابه کرامو د الله نبي ته وفرمایل چې موږ غریبانان یو موږ بېوسه یو دومره لوی اجر دی او زموږ به وس نه کېږي. نو د الله نبي ورته وفرمایل که چا چاله یو ګوټ اوبه ورکړې خجور یې ورکړه یو پیاله یې فی ورکړل تله به م الله هغومره ثواب ورکوي. د دې سلف صالحینو طریقه دا وه چې یوسرو بفطوره وی په خپل افطار باندې به ایثار کو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مالک ابن دینار احمد بن حنبل رحمه الله دا څومره چې پاتې شوي دي د دې کوشش به دا و چې دا سمن خورو چې دا چرته عالم وګورو طالب وګورو یتیم او مسکین وګورو چې دا په هغوی باندې وخورو چې الله زموږ د ګناهونه معاف کړي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به افطار نه کو مګر د یتیمانانو او د مسکینانو سره خپله ډوډۍ به یې کور پخ کړې وه او په دې مدینه منوره کې به د غریبانان او مسکینان او یتیمانان کتل روژه ماتي کې به ورسره ناست او دا هم د هغوی طریقه وه که خپل کور ته به یې غریبانان او مسکینان راوستلی شو نو دا به ورته ډېر غوره عمل ښکارېده. که دا به یې نه شو کولی نو خپل طعام به راواغست او مسجد ته به رالل ځان سه به څوک کېنول چې په ده باندې افطاري وکړو. دا ډېر عظیم عبادت دی. دې وجې نه زموږ د سلف الصالحینو به ویل موږ چې لسو کسانو له ډوډۍ ورکو دا موږ ته ډېره خوښه ده د دې نه چې موږ لس غلامان آزاد کړو. لس غلامان غلام آزادول دا ډېر عظیم عبادت دی. چا چې یو غلام د غلامۍ نه آزاد کړو د الله نبي فرمایي د هغه وجود به الله د اور نه آزاد کړي. خو لسو کسانو له ډوډۍ ورکول دا موږ ته د لسو غلامانو آزادولو نه زیات غوره ښکاري. د الله د رضا دپاره د دې میاشت دپاره د عبادت نیت وکړي چې زه به اعتکاف کوم زه به تلاوت کوم زه به استغفار ویم. بل په دې ټچ موبایلو کې دا ګانې بجانې ډېرې دي دا ګناهونه پکې ډېر دي. کوشش وکړئ چې د دې میاشت کې د دې فتنې نه ځان لرې وساتئ او د الله رب العالمین نه پکې د خیر دعاګانې وغواړئ ځکه دا داسې میاشت ده چې الله رب العالمین پکې دا ټول خلک د اور نه ازادوي. الله دې پکې موږ او تاسو آزاد کړي.